السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. د خپلو ګناهونو بخنه وغواړئ د الله تعالی نه. یقینا هغه ډیر زیات بخونکی دی، ګناهونه معاف کوي. عزیزانو، هیڅکله هم ستاسو د ګناهونو زیاتوالی د الله تعالی د مغفرت نه تاسو مایوسه نه کي. انه کان غفاره. که چیرته تاسو ډیر ګناهونه هم کړي وي، الله رب العالمین ته رجوع وکئ، د الله لورې ته راشئ، هغه به ستاسې ګناهونه معاف کي. استغفروا ربکم انه کان غفارا. د شیطان یوه حربه دا ده او د هغې یو چل او فریب دا دی چې انسانان په ګناهونو کې اخته کي او بیا ورته وایي چې دومره ستر ګناهونه دې کړي، دا اوس چیرې معاف کېدلی شي؟ خو الله تعالی فرمایي استغفروا ربکم، د خپل رب نه د خپلو ګناهونو بخنه وغواړئ. انه کان غفارا. یقینا هغه خورا زیات بخونکی دی او ګناهونه معاف کوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.